محب یو ځل بیا سرجنګولی. سلام، وخت په خیر، ستړي مسئ. له مطلب د لیدونه مخکې چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي موږ چې د شوروي غلامي ونه منل نو د پنجاب خو ناممکنه ده. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي طالبان د پاکستان نباتي جنګیالي او ګوډاګیان دي، خو په وینا یې افغانان به هیڅ کله د پاکستان غلامي ونه کړي. محب د امریکا د بهرنیو چارو یو فکري بنسټ ته په وینا کې ویلي که افغانان د شوروي اتحاد غلامي ونه منله نو د هغه هیواد غلامي خو هیڅ کله نه مني چې خپلو خلکو ته ان ډوډۍ هم نشي ورکولی. محب ویلي چې طالبان له هیڅ چا یعنی افغانستان او امریکا سره سولې ته چمتو نه دي. دوی وایي طالب ډله یوازې پر افغانستان واک ټینګول او حکومت کول غواړي. هغوی د خپلې فتحې د تقریرونو په چمتو کولو بوخت دي. محب بله جالبه او سپینه دا کړې ده او ویلي دي شورویان تر طالبانو څو چنده ښه وه. د ده په وینا ځکه هغوی د ودونو په هوټلونو بریدونه نه کوله. د زیاته کړې ده هغوی کم تر کمه زموږ بنسټونه را جوړول، خو طالب ډله دا هر څه ورانوي. دلته دوی خبرې د فکر وړ دي. لومړی د واشنګټن د سرسخت سیال روس ستاینه ده. هغه پر خپله سینه چې امریکا یې کله هم زغم نه لري او د دې خبرې ګټه دا کیدای شي تر څو امریکا وپوهوي چې افغانستان ستاسو سره د ستراتیژیکو ملګرتیا په شتون کې هم ستاسو د سیال یادونه او ستاینه کولی شي. یعنی د خپلواکۍ ترڅنګ دا ترې تعبیریږي چې افغان حکومت امریکا ته ورپام کړه چې تاسو د ملګرتیا ځای زموږ زوړ ملګری روس هم نیولی شي، نو بنا زموږ په چارو کې باید افراطي مداخله ونه کړي. دوم په څرګندو الفاظو ویل چې موږ د پاکستاني ادارې غلامي نه منو، یعنی امریکا ته چې ګمان کیږي هڅه کوي ترڅو له طالب ډلې سره د سولې په نوم د کابل واک پنجاب ته وسپاري. یو ډول غیر مستقیمه اشاره وه چې محب وکړله. دلته محب امریکا ته په غیر مستقیمه توګه وایي چې د افغانستان پر سر له هیڅ چا سره معامله نشي کولی. مننه دوستانو چې مطالب مو راسره ولیدل. کوم مطالب خوښ شوي وي ضرور یې لایک کړئ او د دغسې ښکلو او تازه مطالب لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. خو تر بل مطلبه یې خبره ته چې ټولو ته ښه وخت. د خدای په امان.